السلام علیکم د سی پروګرامینګ دوهم ویډیو ته ښه راغلاست تاسو ته وایم هیله ده چې تر پایه راسره مل شئ په دې ویډیو کې به تاسو ته د سی پروګرامینګ لومړی پروګرام د ډیولپ کولو او د لیکلو طریقه تاسو ته ښیم نو راځو لومړی موږ آی ډي اوپن کوو اوکې په آی ډي کې اوس لپاره موږ کار نشو کولی د کار کولو لپاره موږ باید یو نوی فایل اوپن کړو راځو فایل مینو ته نیو او بیا سورس فایل اوپن کوو کله چې دا سورس فایل باندې کلیک وکړو نو موږ ته یو نوی فایل د انټایټلډ 1 په نامه راغی نو کولی شو موږ خپل پروګرام دلته شروع کړو د پروګرام لیکل د هیډر فایل څخه شروع کوو ځکه په هیډر فایل کې ځینې فنکشنز تعریف شوي دي راځو موږ هیډر فایل لیکو هیش انکلود یو پری پروسیسر ډایرکټیو دی چې دا موږ ته په پروګرام کې هیډر فایل انکلود کوي نو هیډر فایل همیش په دوه انګل بریکټس کې لیکل کېږي چې زه یو هیډر فایل لیکم دغه شی زموږ سټیډیو ده چې د سټانډرډ انپوټ آوټپوټ معنا ورکوي یعنی په سټیډیو کې زموږ د انپوټ فنکشن او د آوټپوټ فنکشن هم تعریف شوي دي راځو د انپوټ فنکشن او د آوټپوټ فنکشن وظیفې څه دي او کومې دي هغه سکینف ده سکینف خپل د یو انپوټ فنکشن ده چې په دې په واسطه موږ کولی شو ډیټا سټور کړو په پروګرام کې بل زموږ چې پرنټ اف فنکشن ده د پرنټ اف وظیفه دا ده چې کله موږ یو څه غواړو ډسپلی کړو یا شو کړو نو هغه به موږ ته څه کوي په سکرین باندې آوټپوټ کوي یا موږ ته شو کوي ډسپلی کوي نو راځو د پروګرام بل اړخ ته کله چې موږ د هیش انکلود یعنی هیډر فایل موږ ولیکه هغه څه بیا موږ مین فنکشن لیکو مین فنکشن وظیفه څه شی ده د مین فنکشن اصل کې درې وظیفې اجرا کوي یو چې انپوټ وظیفه اجرا کوي بل د پروسس وظیفه اجرا کوي او بل چې د آوټپوټ وظیفه اجرا کوي نو کله چې موږ ډیټا انپوټ کوو د انپوټ کولو لپاره موږ سکینف فنکشن څخه کار اخلو نو سکینف فنکشن چې په سټیډیو هیډر فایل کې ډیفاین شوی دی بل ورپسې پروسس دی چې هغه خپل سټیډیو دا پروګرام بیرته کمپایلر ته ورکوي ترڅو دا پروګرام کې مشکل یا ایرر پکې پیدا کړي ورپسې وروسته موږ آوټپوټ لرو آوټپوټ فنکشن موږ د پرنټ اف واسطه ویل چې ښودل کېږي نو دا زموږ چې دي د مین فنکشن وظیفه ده چې د موږ لپاره دغه درې کارونه سرته رسوي په دې ویډیو کې به دا لومړی پروګرام وي چې موږ آوټپوټ یا ډسپلی ښیو اوس موږ دا چک کوو چې لومړی راځو کمپایل کوو کمپایل په دې معنا چې په دې کې کوم ایرر شته او که نه زه کمپایل وهمه چینج کوم چې دا پروګرام د هیلو دی زه غواړم دا هیلو سره سیف شي اوکې اوس زه دا سیف کوم دلته ایرر راکوم ایکسپیکټډ سیمیکولن دغه کارلی بریکټ نه مخکې یو سیمیکولن مسین دی یعنی په دغه ځای کې یو سیمیکولن ورکول کېږي تر څو زموږ دا پروګرام ټرمینیټ شي نو راځم بیا کمپایل کوم اوس به راته وایي چې ایررز نه لري وارننګز هم نه لري نو په آرام سره ته کولی شي دا ایگزیکیوټ کړې کله چې زه دا کمپایل نه خلاص کړم نو بیا زه څه کوم هلته رن ته راځم رن کې ماته چې کوي دغه میسج ډسپلی کېږي لکه څنګه چې ما هلته هیلو لیکلو هغه په آوټپوټ کې راته راکړي اوس لپاره ویډیو همدومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم